موسی علیہ السلام زمانہ وا کوهی تور تروانو مور ورته وی چې چرته زی وی کوهی تور تزم د الله راز و نیاز وی زه هډه کمزورې مده منځ نشم کوله خدای ته وایا ک چرته د منځ را باندې معاف شي هډه اچلاړو د مور هغه درخواست خدای ته پیش کو الزام مور ته دی وای چې منځ مکوا چراغ مور ته وی چې منځ مکوا معاف شو درته سورځي پس چې بیا کوی تور تتلو مور ورته وی چې بچیا په ما خدای ډیره لوی مهرباني وکړه خو یو پښتنه ته وکا چې ستا اصلي نعمت څه ده ډېره ښه چې لاړو یا الله مور مې وایي چې ستا اصلي نوم څه دی وی مور ته دی وایه چې زما اصلي نوم دی بے پروا څه دی بے پروا اصلي نوم مې بے پروا ته چا پروا نه لرل چراغ مور ته وی چې الله وی چې زما اصلي نوم دی بے پروا مور یو چغه وکړو د کټه کوزه پریوت وی بچیا خدای راستی کزه بیا منځ قضا ک وی چې ولی وی دا غنوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې می دوزخ ته روانه کینو زه به څوک تاسو خیال راغی نو په دې ټول کائنات کې او په دې عالم کې واحد بے پروا ذات ته اس پروا د چانه کده چا زوی مړ شي او کده چا پلار مړ شي او کده چا خزه مړ شي بس دا عالم د ملک دی او هر قسم تصرف چې پکې کوي څوک ویلې نشي چې دا ولی دا کار ولی د دې وجه نه عزیزانو تاسو د یو داسې ذات مخلوق یې د یو داسې طاقت مخلوق یې چې ته په هر آن او په هر لمحه کې ورته محتاج یې په هر لمحه او هغه په هیڅ آن او په هیڅ لمحه کې چانه محتاج نه دی بالکل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام څومره مقربین مخلوق دي خدای په خپل خدایي کې دومره لوی مقام بل چاته نه دی ورکړی لکه پیغمبرانو ته ورکړی او بیا په خپل خدایي کې هغه مقام بل چاته نه دی ورکړی چې کوم مقام جناب محمد رسول الله ته ورکړی لیکن هغه ذوات اقدسم ځان ته محتاج ساتلی